مولانا صاحب د بهر ملک سعودي نه ټلیفون شوی دی زما پر دوه ارمان دي ما سره دومره روپۍ دي زما یو ارمان پوره کیږي یو زما ارمان واده دی زما بل ارمان د مور خپل په عمره وکما زه اوس کم یو کار وکما ته ما ته وایې مولانا صاحب دی کې خیر شوی دی مولانا صاحب دی خپل جواب ورکړی دی هم تاسو دا ویډیو ګورئ راځي مخکې ما ګور سره زمي شریک ثواب باندې زه په سعودي عرب کې کار کوم زما دوه خواهشات دي ما سره دومره پیسې دي چې یو کار پې کولی شم په دوه خواهشات یا به زه ځان له واده کوم دا مې خواهش دی او یا به زه په خپله مور باندې عمره کوم دا مې خواهش دی نو اوس کمې له ترجیح ورکم نو مسلمان خدای دې سه اریان کله کزه چې دې اریان کړم دا دواړه کیسې ډېرې خطرناکې دي خو د والدینو حق هغه مقدمي په تمامو څیزونو باندې ښه د الله جل شانه د حق نه پس د چا حق مقدمي د والدینو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله جل شانه فیصله کړی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت نه کوي وبالوالدين احسانا هغې نه پس فورا الله جل شانه د والدینو حق ذکر کوي البته دومره خبره ده ما ته خو د والدینو حق مقدم ښکاري څونه چې د قرآن مجید آیتونه دي او څونه چې احادیث مبارکه دي البته داسې خبره چې ستا دوه خواهشات دي نو ته د مور سره کښېنه او مشوره وکړه او مور ته ووایه چې مور زما دوه خواهشات دي یا به ځان له واده کوم دونه پیسې دي را سره یا به دغې پیسو تا له عمره کوم نو بیا به مور تا له دا مشوره درکړي چې هغه په څه خوشحالېږي او زما په خیال هغه به په دې خوشحالېږي ستا واده دي وشي خیر زما عمره دې لیټ شي والدین داسې ښه صحیح ده لکه سړی ځان کنټرول کولی شي که نه د والدینو د عمره دغه ما ته ښه ښکاري چې په والدین د هغې وجه دا ده یو خو انسان دی د هغه حالات داسې دي چې هغه واده کول دله اوس فرض دي دی د کنټرول نه بار دی آوټ اف کنټرول دی نو هغه له خو بیا واده کول پکار اوس که نارمل حالات دي نو پکار دی چې والدین ته ولېږي د هغې فایده به دایي چې دا والدین به تا ته دعا وکړي تا له به الله نور مال دولت درکړي تاسو دا ویډیو کتله مولانا صاحب خپل جواب ورکړو نو ماشاءالله نو ځکه چې ما دا ویډیو تاسو سره شریک ډېر خپل تاسو کړی او د وخت مولانا صاحب مې زه ډېر حیران کړم نو ډېر عجیبه تاسو کړی ما دا ویډیو سره ویډیو کتلو مخکې ورغوسله جمی شریک ویډیو کتلو ډېر مهرباني او سلام